بدن د خاورې نه پیدا ده. دغه ځای ته ډېر مهم ځای ده. بدن د خاورې نه پیدا ده. د دغه بدن د غذا بندوبست هم د خاورې نه شوی او ارواح مخکې لا پیدا دي. موږ تاسې مسلم شریف کې ویلې چې د آدم علیه السلام په اول اسمان کې یوه طرف ته مخلوقات بل طرف ته یوه طرف ته به وکتل وبې خندل بل طرف ته به وکته وبې ژړل. ځکه ارواح پورته دي او چې ارواح پورته دي د هغه غذا هم د پورته نه راغلی ده. غذا د روح دین ده. قرآن عظیم شان د پورته د طرف نه رانازل شوی ده. هغه په دغه قرآن چې څومره عمل کوي، څومره علم کې راځي، څومره د قرآن سره محبت راځي، په هغه روح کې قوت راځي. بدن د دغه چې د خاورې نه پیدا ده، د خاورې نه چې کوم شیان راشنه دي چې څومره ښه خوراک کوي بدن په قوي کېږي. هلته چې څومره روحانیت د انسان قوي کېږي هلته چې عبادت وي او دغه بدن مریض کېږي. د دغه مرض د علاج بندوبست هم په مځکه کې ده. دا دوایانې ټولې د مځکې نه پیدا دي. دا دوایانې چې دي نباتاتو نه دي، بوټي نه پیدا دي. خو پخوا دغه تحلیلونه نه و شوي، موږ به مستیاره ورکوله. د طب په وخت کې رواج و. اوس یې روسچینو کلوروکین کړې، ګوله یې تر جوړې کړې. ماده خو هغه ده. پخوا به چې زخم و زخمي به موږ هلته کوری ورکوه. اوس د انتیبیوتیک په نامه باندې دوایي ورته، خو د دغو کوریو نه جوړېږي، د دغو کورکمنو نه جوړېږي. نوم بدل شو، ترقي راغله، خلکو نه اصلي حقیقت ورک شو. کني ټول دغه نباتات دي، د دغو نه دغه دوایي نه جوړېږي. نو بدن د انسان چې پیدا په مځکه کې ده، مرضونه د مځکې په مخ ورته پیدا کېږي، علاجونه هم د مځکې په مخ باندې دي. روح د انسان چې علوي ده د پورته نه راغلی، غذا هم د پورته نه راغلی، خو دا روح هم مریض کېږي. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دا کفر، دا منافقات، دا د ګناوې، دا ټول مرضونه دي. د دغه مرضو علاج هم خدای د پورته نه رالیږلی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن شفا ده. د څه شي دپاره؟ د هغه جسماني مرضو دپاره که د روحاني مرضو دپاره؟ بنیادي د روحاني مرضو دپاره. د انبیا راغلي دي دغه دپاره دي. اوس نو د موږ بدن چې مریض شي، چې وږی د غذا بندوبست کوو، وږی تږی چې شي کوشش کوو چې غذا خوراک و چکاک ورته پیدا کو. چې مریض شي د علاج کوشش کوو، ډاکټر ته پسې ځو. اما روح چې وږی د غواړي، دین غواړي، علم غواړي، معرفت الهي غواړي، خو د دغه لوږې احساس موږ ته نشته. ځکه دا احساس د بدن کار ده. موږ ته هغه احساس نشته، پروا هم نه لرو. مسلمان یم و الحمدلله، پلار نیکه مې مسلمان، خو د نویو کلو د بسم الله شریفې ترجمه وکړه، څه ملا خو نه یم. مسلمان یم خو ملا نه یم. موږ د دغه خپل روح چې تږی ده، د دغه زده کړې دپاره په 80 کاله کې، په 80 کاله کې د لوږې په مطلب نه شو پوهېږي. هغه مو ورنه کړی. یوه ورځ هم د علم مجلس ته نه لاړو. زړه تنګ ده. موږ ته راشي تعویضونه غواړي چې زړه مې تنګ ده. ولې تنګېږي زړه؟ دا زړه خو چې تنګېږي د ګناهو زړه نه د وجې نه تنګېږي زړه د مسلمان. دی یوې مرض روحاني علاج جسماني غواړي، ډاکټر ته ځي، ټینشن ده. اوس خو انګریزي شو که نه، ټینشن ده. به ټینشن علاجونه کوي، ګولۍ ورکوي، د آرام دپاره ورکوي. هغه د علاج نور نه پکې ویده یې کړي. په خوب علاج ده. سهار چې راپورته کېږي، موږ تاسې ویلې چې سړی د شپې ویښ شي، جګ شي، اول شیطان 3 غوټې ورکړي. علیک لیل طویل. شپه اوږده ده، ویده شه. شپه اوږده ده، ویده شه. شپه اوږده ده، ویده شه. خو چې سړی راویښ شو، څه ذکر یې وکړه. ځکه چې څنګه سړی د خوبه راویښ شي، مسلمان باید یو څه ذکر وکړي. کم از کم نور نه الحمدلله الذي احیاني بعد ما اماتني والیه نشور ویایي. ایوه غوټه خلاصه شي. چې جګ شي اودس وکړي، اوله غوټه خلاصه شي. چې لمونځ وکړي، اوله غوټه خلاصه شي. طبیعت جوړ، بدن چست، خوشحاله. او چې ویده ویده یې سهار جمع هم تر تېره شي، راجګ شي،
سست پست خبیث النفس دی خباثت دغه علاج کوي ګولۍ ورکړه د شپې وخوري تر 10 بجو د ورځې ویده لمونځ پاتې روژه پاتې چې راجیګ شي رنګ د پوډري غوندې د ځان نه مرور وي د مور نه مرور وي د زوی نه مرور وي په چی باندې جنګونه کوي ټینشن د زړه تنګ ده خو چې کوم علاج ده د هغه علاج دپاره مرجع ته موږ رجوع نه کوو چې چیرې لاړ شو د جسماني مرضو دپاره ډاکټران شته هغه ډاکټرانو ته ځان رسوو او علاج کوو او ډېرې ډېرې روپۍ په استعمالوو چې څومره مرض مهم وي دغومره علاجونه زه ډاکټر ته لاړم د الټرساونډ معاینه یې راته لیکلې وه ډاکټر او یو قسم ټیسټ یې راته لیکلی و د یوریک اسید ټیسټ و نه پوهېږم که دا د کلسټرول و دا د الټرساونډ والا ډاکټر دا ډېر ښه سړی و ما ته ډېر معتقد و د معاینه به یې بې فیسه کړه بیا لیباټرۍ ته هم خپله را سره لاړ د ټیسټ دپاره بیا یې هغه ته وویلې چې دا خلیفه صاحب ده د دغه ټیسټ ته دغه څو روپۍ دي نه پوهېږم 300 روپۍ وي هغه د څه شي ټیسټ و دا ډاکټر ما ته وخندل وایي ډېر خو به نه یي پرون وایي یو بل ټیسټ و هغه دې په څو وکړو هغه ورته ویلي په 28,000 د څه شي ټیسټ و وایي تور زیړی و ډېر سخت و نو ټیسټ یې صرف په 28,000 علاج به بیا په څومره وي وایي وستن یې په څو زره لګېږي دا زیړی چې هغه شي BOC ته ورسېږي بیا یې وایي وستن په 10,000 روپۍ لګېږي ما ورته وخندل ما له تاسې ټیسټ په 28,000 کوي بیا علاج ورته په 1.5 لک باندې کوي موږ ته راشي تعویض ورته وکړو الله تعالی یې جوړ کړي چې 500 روپۍ شکرانه راکړي دا هم په خفه یو چې ډېرې مې ورکړې موږ نو ډېر ورته خوشحاله یو چې سخته ډېر راکړي داسې ته وخندل وایي بس په دغه باندې د موږ بیا سر نه خلاصېږي داسې علما وایي خپل کار ده داسې زړه تنګ چې وایي زړه مې وچاوده ما ته راغی طالب راغی د دورې په یو ځای کې دوره وه 4 میاشتې کېږي وایي زړه مې وچاوده په ډاکټرانو چې د ټولې دنیا یې وګرځوي دی دغه زړه تنګي نه شي ورکولی وظیفه مې وکړه نور حالات به ذاتي پرېږدم زه هم کله کله پیریان مې ویني چې په بله خوا لاړ شم سبا ته مالې بیا راشي سبا ته راغی څنګه شوې بس اتې په دعاو بنا وکړه چې شپه مې خوب مې په آرام وکړه د مخکې ورځو کې یو څوک راغلي و په غټو خلکو کې یو روحاني مرض باندې لګیا و وایي صرف د دغه علاج دپاره 4 وارې غالبا حرم ته تللی یم حجو او عمرې ته نیت په مې دا و چې هلته حرمینو ته خدای ته وژاړم چې دغه مرض که دې ما نه لرې کړي خو نه ده لرې شوی پلانکي ته لاړم پلانکي ته لاړم پلانکي ته لاړم پلانکي ته لاړم په خلکو ستړی شوی یم حتی د دغه مرض د وجې نه مې درس اوس پرېښی درس ذاتې نشم کوی ما ورته ویلې درس مه پرېږده خدای پاک په دې جوړ کړي چې اوس مې ولیده وایي تقریبا 95% هغه مرض خدای دې کلو هغه ورکو د مځکې ورپرېښومه خدای پاک هغه مشکل ټول حل کړو نو دغه ټینشنونه د دغه علاج په دغه نه کېږي چې په ډاکټرانو په ګولیو یې کوي خفګانونه په دغه نه ورکېږي ټول حاجتونه مشکلات چې حل کوي الله تعالی یې حل کوي بنده یې نشي حل کولی خو د الله تعالی سره تعلق جوړ که او هغه خوشې نه جوړېږي دا روحاني تعلق ده د روحاني شخص سره به تعلق جوړوي دلته به تعلق جوړوي بیا به مخ ته ځي دلته به تعلق جوړوي بیا به د شیخ نه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به ځي الله تعالی ته دنیا نظام په دغه باندې ده دلته چې راخیږي په هغه اوله ځینه به پښه ګډي بیا 2 متره بیا 3 متره به راخیږي د اوله نه څوک د اول پورته سر ته نشي راختی نو انسان د آدم علیه السلام نه نیولې تر قیامته چې څومره انسانان د یوې بدن د یوې روح ته چې څنګه خدای پاک خلیفه پیدا کړو د مځکې نه آدم علیه السلام دستي خدای پاک روحاني علاج هم ورسره غذا هم ورکړه دین هم ورکړه محمل نه ده پرېښی دا انسان تر قیامته یې محمل نه دی پرېښی دی دغه روح د غذا بندوبست رب کریم په خپل رحمت کامله سره کړی ده خدای چې موږ ځان مریض نه بولو نو ډاکټر ته چیرې ځو
چې سړی مرض نه مني چې زه مریض کله یم. ما دا اوس هم تقریر کې چیرې ویله څوک په لارې تېرېده طالب لګیا ده کتاب یې په هغه کې ایښی ده ونه کې ایښی په تیږو یې ولي. ولې طالبه سرتمیر وایي دا خلک وایي چې دا سړی لیونی کوي. د سرتمیر نه و شروع کړو چې دا سړی لیونی کوي نو ولې مې په تیږو باندې وایي خو دغه د لیونتوب ده چې کتاب په تیږو ولې. یې لیونی ځان ورته ویښیار لیدی کېږي. یم د مرض نه تر سر نه تر نوکو ډک خو ځان ورته جوړ لیدی کېږي. معالجې ته نه ځي کوشش نه کوي